سلامونه د مستر بیس پښتو یوټیوب چینل لیدونکو موږ دا واري تاسو ته یو نوې او خوندوره ویډیو راوړې ده چې مستر بیس د بیس گیمز په نوم د 15 میلیونه ډالر سیالي ترسره کوي چې دا سیالي به په څو دانې ویډیوګانو کې سرته ورسیږي. دا یوه انتخابي لوبه ده، نه اصلي لوبه. یعنې د دې ویډیو وروسته د بیس گیمز لومړۍ برخه پیلیږي. په دې لوبه کې 2000 کسان دي او یوازې به 1000 کسه انتخابیږي چې د بیس گیمز په لومړۍ ویډیو کې ګډون وکړي. او جالبه خبره دا ده چې په دې 2000 کسانو کې به یوازې یو کس د 15 میلیونه ډالرو ګټونکی وي. هو د دې سیالي جالبه خبره دا ده چې په هر پړاو کې بایلونکي کس ته 2000 ډالر هم ورکول کیږي. راځئ چې ویډیو فیل کړو. زبر 15 میلیونه ډالر ناست یم او د دې د ګټلو دپاره زه اوس یوه مقابله شروع کوم. دروازې خلاصې کړئ. دا 2000 کسان دي. هغه څه چې تاسو وینئ دا یې شروع ده، ځکه چې داسې څه تر اوسه په تاریخ کې نه دي لیدل شوي. 2000 کسان چې د یو لړ ازموینو لپاره د جګړې په درشل کې دي، ځکه چې زما 10 ویډیوګانو لیونې کړي دي، ځکه چې دوی ته هم په پریم ویډیو بیسټ گیم کې ځای ورکړل سوی. هاغلو خپل راسته او چپه طرف ته وګورئ. ستاسې څخه به 1000 کسان ناکامه شي د دې ویډیو تر اخره پورې، مګر پاتې 1000 کسان به د بل ویډیو دپاره ووځئ. له تاسو څخه به یو کس د ژوند بدلونکي ریکارډ ماتونکی د 15 میلیونه ډالر ستره جایزه وګټي. او دا زموږ اول گیم دی. پردیس تکای د دې ازموینو لومړی چیلنج چې دی هغه ستاسې زور او طاقت دی. 10,000 زه له تاسو ټولو څخه غواړم چې په 5 ډلو وویشل شي او هره ډله 400 کسان. هغه ډله چې اخري 1000 پونډه وزن لرونکې ډبره د ټولو اخري دفاعي کرښې ته ورسوي له لوبې ایستل کېږي. راځئ چې زه ګروپ جوړ کړئ. موږ یو پلان جوړ کړی. 24 کسان مور مخته کړي دي. راکین جوړ سوی دي چې ټول مات کړي، خوبونه له منځه ویځي او روحونه مات کړي. په رښتیا وایم زه فکر نه کوم چې زه دې کار ته جوړه یم. له تاسو څخه به اوس ځینې کسان د لوبې ووځي. بیرته کور ته تګ زموږ هدف نه دی ملګرو، دا د 15 میلیونه ډالرو خبره ده. 3 2 1 شروع یې کړئ. کش یې کوي. تاسې یې کولی سي ونیسئ یا لیدر کش یې کوي. ټول یې در کش کوي. حالې ونیسئ. ونیسئ حالې در کش یې کوي. ډبره چې اخري ورسېده هغه یې بایلي. در کش یې کوي. در کش یې کوي. او زما خدایه. اوس ما خدایا دا بیخي لیونی تیز و. 3 ډلې باید تر پیل کرښې ورسېږي. اوس یوازې ژېړ او سره ډله پاتې دي. نو موږ به هم وګورو چې کومه ډله کور ته ځي. ونیسئ سرې لوبډلې. در کش یې کوي. موږ باید شاته کش کړو. موږ باید شاته کش ونیسئ سرې لوبډلې. در کش یې کوي. موږ باید شاته کش کړو. دا خو ژېړې لوبډلې وګټله. او یا سرې ډلې یوازې د 15 میلیون ډالرو د ګټلو چانس له لاسه ورکوي. او یاره دا لکه هغه څه چې ما خپل ځان ته وویله. سرې ډلې زه بښنه غواړم، تاسو د لوبې څخه ایستل شوي یاست. او ستاسې د خوشحاله کولو دپاره زه تاسې هر یو ته 2000 ډالر درکوم. دا ټوله ستاسې دپاره. تاسو هر یو کس ته به 2000 ډالر ورکول شي یوازې د راتګ دپاره. دا د ویډیو 3مه دقیقه ده او موږ اوس 80,000 ډالر ورکړل او د ټولو 2000 سیالانو سره. او دا معنا لري چې موږ به د بیسټ گیم په اوږدو کې 4 میلیونه ډالر ورکو یوازې د دې لپاره چې سیالان حاضر شول. نو لکه څنګه چې دې سیالیو ګرموالی واخیست، ځینې مخکې له وخت څخه وویستل اوس شول. په رښتیا سره زما کور ته د تګ وخت دی. ما دلته 24 ساعته تېر لکه دوی کړل. 2000 ډالر ترلاسه کړل چې شاید دا ستره او هوښیاره پرېکړه وي، ځکه چې اوس دې ازموینه ډېر شدت پیدا کړی دی. لومړي چیلنج ته تېرېدلو دپاره مبارکي درته وایم. آیا تاسو د خپل ډلې سره مینه لرئ؟ ژېړې ډلې آیا تاسو یو بل سره مینه نه لرئ؟ زرغونه ډله، نارنجي او ګلابي ډله. بدبختانه چې په دوهم چیلنج کې به ستاسې ملګري ستاسې دښمنان وي. بستې راوړئ. یوازې ګلابي ډله د سره سرحد شاوخوا ودرېږئ.
تاسې مخ ته د پیسو سمندر دی په ځینو بستو کې د ناکامۍ نتیجه ده او په ځینو بستو کې بیا د کامیابۍ نتیجه ده په هغه غټ سکرین کې به موږ درته نتیجه وښیو چې کومې بستې د کامیابۍ نتیجه لري او کومې بستې د ناکامۍ نتیجه لري تاسو هدف دا ده چې د کامیابۍ بستې په یاد وساتئ او یوه دانه د دې څخه چې بل کس در څخه ونیسي ژر فکر وکړئ او ژر یې ونیسئ ځکه چې هره ډله 400 کسان لري 50 کسه به په پای کې د ناکامۍ د بستې سره پاتې شي سمه ده نقشه ورښکاره کړئ ښه دویمه کرښه دویمه کرښه اووه د اووه نمبر کرښه زه ده هیله لرم چې هر یو به په خپل دماغ کې یو انتخاب لرئ 3 2 1 شروع یې کړئ او زه خلک وینم چې او سمه ده سمه ده اوس مخ ده هیله لرم چې دا باغی چې ما غوښتل کني نو زه به څوک ملامت کم په دغه بسته کې څه شي دي زه نه یم خبر چې په دې کې به څه شي ښه نو ته باور یې چې ستا چانس د 50 میلیونو ډالرو ته باور یې چې ستا بخت به په دې بسته کې هو اوس هر یو یوه بسته لري اوس یو وخت دی چې خپل بخت راویښ کړئ ایا تاسو ته به اجازه درکړل شي چې مخکې ولاړ شئ یا به دا ستاسو د ژوند بدلونکي 15 میلیونو ډالرو چانس له لاسه ورکړئ 3 2 1 خلاص یې کړئ مبارکي ورته وایم هغه 350 کسانو ته چې زرغون رنګ ورته راوتلی او هغه 50 کسانو ته چې سور رنګ ورته راوتلی دی تاسو ایستل شوي یاست خو تاسې باید د ایکس خواته ولاړ ما شئ فکر کوي چې زما د به زرغون رنګ وي ما دا توقع نه درلود ما وکړل زه خوندي یم زه په رښتیا خوندي یم ما وکړل زه خوندي یم دا په رښتیا ډېره په زړه پورې ګلابي ده ډلې اوس تاسو کولی شئ بېرته خپل لین ته ولاړ شئ ایستل شوي لوبغاړو خپل 2000 ډالر واخلئ او ووځئ اوس به د ګلابي ډلې څخه 50 کسان وایستل شي موږ بس دې په یو نوي نظم سره کېښودلې او نارنجي ډله مې هم ورته راوغوښتله سمه ده نارنجي ډلې هیله ده ټول به د دې لپاره چمتو یاست نقشه ورښکاره زه کړئ یوازې هغه اوله بسته راخلم سمه ده زه په رښتیا غمجنه یم سمه ده موږ به اوله دویمه درېیمه او څلورمه دانه واخلو 2 1 ورځئ او زما خدایه زه رېږدم ما کوم چې دا به خوندي وي راځئ چې وګورو چې څوک به د 15 میلیونو ډالرو دپاره سیالي وکړي خلاص یې کړئ شیشه یې مو ترلاسه کړل ونیسه واوا ونیسه واوا اوس به د نارنجي ډلې ګټونکو سره مخکې ولاړ شو البته موږ هر ایستل شوي لوبغاړي ته 2000 ډالر ورکوو ډېره زیاته مننه تاسو هم مننه چې راغلئ اوس زرغونې ډلې ته بلنه ورکوو نقشه ورښکاره کړئ زه دلته یوه دانه اخلم زه هغه بستې ته ورځم ژېړې ډلې تاسې هلته شاته اندېښمن یاست ډاډ ترلاسه کوئ او پام وکړئ دا ډېره مهمه ده دې ټوله دومره سخته مطالعه کوي څونه چې کولی سي ورځئ یا ربي ښه ډېر شلوغ دی خدای دې د دې د پښو لاندې څوک نه غځاروي کنې نه بیا خوله سالمه پاتې سي نه بیا پزه سالمه پاتې سي البته په داسې مسابقو کې چې یو څوک ګډون کوي که یو څوک یو څه په وسې مسؤلیت خپل په غاړه دی خو بیا هم داسې مسابقې ډېر خطرناکې دي مخصوصا د سپین ږیرو او د سپین سرو دپاره 3 2 1 خلاص یې کړئ سمو ترلاسه کړل اوس نو د زرغونې ډلې څخه 50 کسان نور هم وایستل شول ما د دې وروستي پړاو دپاره یو شیطاني پلان درلودو ژېړې ډلې په یاد مو وي چې ما درته ویلي وو چې فکر وکړئ ډاډ ترلاسه کړئ فکر وکړئ دا ډېر مهم دی تاسې هلکانو تاسې به هغه نامونه وکاروئ چې شنه زرغونه ډله یې کاروي خو موږ به نقشې یوازې د یو څو ثانیو لپاره درښکاره کړو یاره زه باور نسم کولی دا ډېر مسخراتي معلومیږي ټول د څنډې په شاوخوا کې ودرېږئ موږ بند پاتې کېږو نقشه ورښکاره کړئ هغه ولې بامې ته ورځم ورځئ دې چیلنج کې د ټولو ستراتیژي یوازې منډه وه هېڅوک هلته نه و چې باوري وي
ښه نو سمه ده، هر یو خپله بسته لري. راځئ چې وګورو چې تاسو د دې 5 میلیونو ډالرو دپاره بخت لرئ که یا روان یاست چې ووځئ. 3 2 1 خپلې بستې خلاصې کړئ. اوس ما خدایه هغه کسان چې زرغون رنګ ورته راوتلی دی دوی به ټوله بل پړاو ته وځي. زه یو پوښتنه لرم، دا کامیابي څنګه احساسوئ؟ او دا د دوهم چیلنج هم خلاص شو. راځئ چې یو څه استراحت وکړو، د دې تر مخه چې بل چیلنج شروع کړو. یاره ډېره اوږده ورځ وه، اوس به یو څه خوب وکړو. موږ دلته بېدېږو، د پیسو بغل ته. موږ کوشش کوو چې دا خوب په رښتیا بدل شي. موږ یو ځای سفر کوو، یو ځای بېدېږو. ټولو ته ښه خوب. تاسې ډېر ځواک ته اړتیا لرئ د بل چیلنج دپاره. زه به د خپلې کورنۍ لپاره هر څه وکړم او د خپل قوم لپاره. زه داسې فکر نه کوم چې داسې څه شته چې زه د پیسو د ګټلو لپاره نه کوم. مبارکي درته وایم تاسو ټولو 1400 کسانو ته چې تر دغه ځایه رارسېدلي یاست. موږ 2 نوي چیلنجونه لرو زما د نوي ویډیو فریم شو دپاره. بیسټ ګیم د دې چیلنج قوانین 3 عادي قوانین دي. موږ بیرغونه د لوبې په ډګر کې ځای پر ځای کوو ستاسې مخې ته. تاسې اړتیا لرئ چې یو بیرغ ونیسئ تر څو مخکې ولاړ شئ. موږ 1400 کسان لرو او بیرغونه 1100 دانې دي. د دې دا معنی چې ستاسو څخه به 300 کسان ناکامه کېږي. نو موږ به هره خوا کې مختلف شمېر بیرغونه ځای پر ځای کړو تر هغه چې 1100 بیرغونه نیول شوي نه وي. خو کله چې تر سرې لیکې واوړئ ته باید یو بیرغ ونیسي یا به یې بایلې. ته یو بیرغ نیسې که کور ته ځې؟ هېڅ 15 میلیونه ډالره نه. هغومره زغلم څومره چې زه ځغستلی شم چې یو بیرغ ترلاسه کړم. په میدان کې یوازې 10 بیرغونه شته د دې لومړي پړاو دپاره. تاسو د 10 څخه ډېر یاست. نو که تاسو بشپړ چمتو نه یاست او لا ولاړ یاست دا ستاسو دپاره وروستی فرصت دی چې شاته شئ. او د آخري پړاو دپاره د ښه فرصت انتظار وکئ. خبره نه یم څه به یې. نو راځئ اول پړاو شروع کړو. که چېرې تاسې دواړه پر یو بیرغ پېښ شو نو څه به وکړو؟ باید چې تیز وځغلو. کله چې زه دا رنګ وهم نو پړاو به پیل شي. ورته وګوره هغه تیز غلي. ډېر لږ کسان یې ګټي. ورته وګوره هغه 2 کسان په یو بیرغ پسې ځغلي. دوی ټکر سره وکړئ. راځه چې ځو 10 نمبره. راځه چې ځو 10 نمبره. 10 بیرغونه ونیول شول او 2 کسان وایستل شول. د راتګ څخه مو نړۍ مننه. او هغه 10 کسان چې بیرغونه مو ونیول مبارکي درته وایم. یعنی چې د آخري سیالۍ دپاره مو چانس ترلاسه کړو. یوازې 12 کسان کامیابه دي. فکر کومه دا کسان ډېر چالاکه وه. موږ اول سر کې لږ کسان شروع کړل. نو راځئ چې دوهم پړاو یو څه سخت کړو. د 50 کسانو څخه به یې ډېر کړو. ډېر کسان به راوځي لوبې ته. تاسو ټوله برخه اخلئ؟ زما دا 40 دي. په 40 کار مه لرئ. زما دا 40 دي. ټول بیرغان معلوم یې دوی غواړي په چالاکۍ سره وګټي. خو یو کس په دې کې فکر نه کوي چې 15 میلیون ډالر به د لاسه ورکړي. سمه ده. دوهم پړاو کې 50 بیرغ دي. هغه دې ولاړه. ډېره عجبه ده. ډېر عجیبه لوبه ده. لوبغاړي بیرغان نیسي. دا لیونتوب دی. یوازې یو څو بیرغه پاتې دي. آخري بیرغ به څوک واخلي؟ دلته 20 نمبر وینې؟ صاحبه راځئ. دا د 50 بیرغه ونیول شول او 15 کسان د لوبې ایسته شول. په یاد ولرئ هر څومره چې وځنډېږي هغومره چانسونه به د لاسه ورکړي. نور یې شروع کوو. څه کوئ؟ هلکانو تر اوسه ډېری کسان چې سرې کرښې تېروي په پای کې بیرغ ترلاسه کړي. رښتیا چې ډېر لږ کسان د لوبې ایستل شوي. زه فکر کوم چې دا پړاو کې 8 کسان د لوبې ایستل شوي. ما تاسې په آخري کې ولیدلاست. تاسو فکر کوئ چې تر پایه انتظار وکړئ چانسونه به ډېر شي؟ په تمه سي هغه نه کېږي. هغه کسان چې د مخ په قطار کې ولاړ دي هر یو یو یې بیرغ زه معلوموم. زه 300 غواړم. 204 معلوم شو. خبره نه یم څه به یې. هر څه چې زه کوم به لږ شي. تاسو ګورئ چې د بیرغ نیول شروع شول. بیرغان لږ پاتې کېږي. بیخي عجیبه دی په خدای. آخري بیرغ به څوک واخلي؟ هغه بیرغ چې معلوم کړي هغه د ټیم نفر وګټي. څوک غواړي چې دلته ودرېږي؟ سم شو. یو چانس له ورکوو چې بیرغ ونیسي. نه پوهېږم چې ولې دونه درناوی کوي. یو څوک ستا چې بېرته کور ته ولاړ سي پاته 150 کسان.
لکه څنګه چې سیالۍ مخکې ځي فشار هم په تیزۍ سره زیاتیږي. پخپله ولوېدې؟ هو ته ښه یې؟ هو زه وایم چې دا فکر کوي څنګه وشرمېدلم، موږ نه وایو. دا لیونتوب دی. اوس ما خدایه دلته وګوره چې د سیالۍ په شروع کې قطار څنګه و او اوس وګورئ دلته 180 کسان پاتې دي او یوازې 100 بیرغه. هوارې به یې لږ کو 50 بیرغه راوړئ. دا به آخري پاتې کېږي. یوازې او یوازې 2 نور پړاوونه پاتې دي. تاسو کولی شئ چې ولاړ شئ. په آخري پړاو کې مو خپل بخت وازمایئ. پوښتنه دا ده که یو پړاو لا نور پاتې شي نو تاسو به هېڅ هم ترلاسه نه کړئ. راځئ چې یو څه خوند واخلو. هغه دې روان شول، هغوی ځي تر څو بیرغ ونیسي. یوازې یو څو بیرغان پاتې دي. وګوره همدا دی. دې ترلاسه کړئ، دې ترلاسه کړئ. هلته 150 کسان پاتې دي او دا هم اخري پړاو دی. اوس نو پاتې اخري 50 بیرغونه راوړئ. پاتې 150 کسان، یوازې به 50 کسان دلته راسي. چمتو سئ، چمتو سئ، څوک تیار دی؟ دلته هر یو د سختې لوبې په قطار کې ولاړ دی تر څو بل پړاو ته ځان چمتو کړي. څه کیسه ده؟ په اخر کې څه رامنځته کېږي؟ ټول ورته ولاړ سئ. او په دې مهم وخت کې ما په سیالۍ کې تر ټولو لویه غلطي وکړه. ما مایک خپل ملګري کارل ته ورکړو. څه کیسه ده؟ په اخر کې څه رامنځته کېږي؟ ټوله ورته ولاړ سي. ما مازې وویل ای ملګرې تقریبا 50 کسان تر سیالۍ ووتله. ومې ویل ای ټوله لوبه کې دا خبره معلومه وه چې هر پړاو د دې ارن په وهلو سره شروع کېده، نه د کارل په غږ. ډېر ښه. زه هغه نفر نه وم چې مایک زما په لاس کې و. کارل یوازې ای وویل، نور څه نه. ستا د یوې جملې له امله 130 کسان له لوبې څخه ووتل. هر وخت د بغاني کې غږ و. ولې دا کسان یوازې د ای په غږ روان دي؟ تاسې خبر یاست چې دا د بازۍ څخه خبرې ولاړل؟ تاسو کولی شئ دغه ویډیو د مستر بیس په پښتو یوټیوب چینل باندې وګورئ او ستاسو د ټولو څخه هیله کوو چې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو همداسې نوې او ښایسته ښایسته ویډیوګانې پر وخت درته اپلوډ کړو. زموږ یوازینۍ هیله ستاسو سرګرمي ده. که ستاسو هیله هم ستاسو سرګرمي وي نو راشئ زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو همداسې ښایسته ویډیوګانې پر وخت درته اپلوډ کړو. په دې پړاو کې 1900 بیرغونه ترلاسه شول او دا پړاو پای ته ورسېده. اوس نو دا وروستی پړاو دی. 15 میلیونه ډالر په لیکه کې دي. 3 2 1 ورځئ. اخري بیرغ ترلاسه شو. 11 کسانو ته دې مبارک وي. څوک چې زموږ اخري پړاو ته ځي تر ټولو سخته بېرحمي او شدید بازي تر دې وخته. دا زموږ اخري شپه ده په الیګیټ سټاډیم کې د لاس ویګس ریورس د لوبډلې کور او موږ اخري پړاو ته چمتو یو د سختې لوبې ته. بیخي د خطرناکو عجیبو کارو څخه ماسې وه چې زه تل د ښه ګمان پر کومه. زه د ښاغلي بیس په ویډیو کې ومه. ښه نو هغه 1000 کسان چې په آخري پړاو کې بریالي شي هغه به سیالۍ ته دوام ورکړي. زموږ په 10 کسونو لرونکي پریموم ویډیو لړۍ کې د خپرونې هر کس دې نه هم لوی ده. تر ټولو غټه ویډیو چې ما جوړه کړې د دې خپرونې کچه حیرانوونکې ده چې موږ یو برابر خرګوټ کې جوړه کړې ده. موږ یوه لوبغاړي ته شخصي ټاپو ورکوو. د جایزو ارزښت او اندازه په تاریخ کې بېسارې ده. تر دې اخري پړاو مخکې څوک نسي کولی چې د دې ځای څخه ووځي. له تاسو ټولو څخه غواړم چې په 100 کسیزه ډله باندې وویشل شئ. دې پړاو کې زور او هوښیارۍ ته ضرورت نشته. دا ټوله د باور په اړه ده. څوک چې تاسو وټاکي کولی شي تاسو ته زیان ورسوي. له لاسه به یې ورکړي خپل چانس په لوبه کې. د 15 میلیونو فرصت د بازۍ په پای کې یو لوبغاړی به د خپلې ډلې باور مات کړي. زه د باور په لټه کې یم خو باور پر کول ناممکن دی کله چې څوک نه زموږ پېژني. ټیم ته راسي او بیا مه ځي. زموږ د ټیم ملګري هېڅ نه پېژنم چې زموږ د ټیم ملګري څوک دي. هغوی د ډلې پر پاته کسانو باندې باور نه لري. بیا زموږ ټیم ته راسي. زموږ پر ټیم باندې هم باور نه کوي. زه پر هغو کسانو باور نه لرم. دا لږ خفه کوونکې نه ده چې زما پاتې کېدل په دې سیالیو کې. زه په اسانۍ سره په پیسو رانیول کېدای شم خو موږ باور نه پکوو.
زه پر هر چا باور نه لرم خو پر ځان باور لرم یوازینۍ خبره د چا اهمیت لري زه په دې ټیم ډیر باور یم فکر نه کوم چې څوک به تسلیم سي موږ په هر حالت کې کامیابۍ ته رسېږو د څلورم پړاو وخت دی زه له دې وروسته ډېر خوشحاله یم شروع کوئ که څوک له سټیج څخه ووځي هغه او ټوله ډله له سټیج ایستل کېږي هر څوک شرط په یاد لري اوس نو شوه زه د هیڅ چي دپاره دې سټیج نه ځم موږ به له هغه ټیمه ډېر وخت تېروو ښه به دا وي چې ته د دې ځای ونه وځې که ته ولاړ سې زه به ډېر غوسه سم شاوخوا یوه دقیقه تېره شوې او ته لا هم نه ایستل شوی ښه ده دلته به کوم یو کمزوری کس نه وي یا نسته تاسې څنګه یاست پیسې نه غواړو ما هم پیسې نه دي یاد کړي رشوت نه کوو زه دا نه منم زه دا نه منم موږ به یې ګټو زه دا در سره موږ منم یې نه کوو یا ما تر اوسه هېڅ وړاندیز نه دی کړی خو کېدای شي وروسته یې وکړم زه فکر کوم موږ یې ګټو په تاسو کې څوک شته چې واوسي زه فکر کوم چې ولاړ شم او ښې ډېرې پیسې راوړم رښتیا زه عموما د فلم جوړولو مخکې نه ورخطا کېږم خو دې چلنج بیخي ورخطا کړم یوازې یو کس دا لویه جایزه ګټي او پاتې نه نوي کسان به خفه شي دا به ډېر زړه دردونکي وي زه دلته 3 بېلابېل وړاندیزونه لرم او زه دا اوس نه وړاندې کوم زه یوازې غواړم چې تاسو ته یې ښکاره کړم چې دا څه دي زما اول وړاندیز چې لا چمتو نه دی خلاص یې کړه چې اول وړاندیز لا څه دی دا دي $50,000 او که دا کارونه کړي زه به $50,000 ورکړم او که 11 لوبغاړي د $15,000 او $50,000 وړاندیزونه رد کړي نو دریم وړاندیز ښکاره کوي اوس ما خدایا $1,000,000 په رښتیا هم دا د جایزې اخري پړاو دی چې وخت شروع سي نو د $50,000 وړاندیز شروع کېږي که څوک غواړي بدل شي نه نوي لوبغاړي د $50,000 لپاره شته دا دلته دی وخت شروع کړئ زه فکر کوم دا موږ ګټو زه یوازې دا هیله لرم چې د بل ټیم یې څوک ووځي $50,000 یوې لا نه غواړي $50,000 یې چیله نه دي $50,000 ورکړم یوې لا نه غواړي $50,000 یې چیله نه دي $50,000 هر څوک یې اخیستلی سي $50,000 دا موږ نه غواړو هر ټیم د $50,000 وړاندیز رد کړو د دې وړاندیز لپاره هیڅ څوک زړه نشي ښه کولی تاسې بیا وخت د سره کوئ او 10 دقیقو ته یې واړوئ هغوی دا نه غوښتو نو اوس دا وړاندیز د منځه تللی دا 11 کسانو د خپل ټیم پرېښودل دومره اسانه نه و چې $50,000 لپاره یې پرېږدي اوس د $50,000 وار راغلی ټوله خلک په فکر کې دي خلک د خپل سټیج خواته نږدې شول او د اخیستو لپاره چمتو دي هر کس یوازې یو فکر لري چې پیسې واخلي دا دونه پیسې دي چې ژوند بدلولی سي زما لیلا چې 7 میاشتې عمر لري پر ما ګران یې دا هر څه ستا دپاره کوم چې دا $5,000,000 وګټې نو څه پکوي خپل درسونه په خلاصوم د حیوانانو لپاره کلینیک په زه جوړوم خپل پلار د کوره زه نیسم یو کور ته رانیسم ځکه څو ځله سوی دی ما خپل کار پرېښی دی خپل ځان ته کار په پوره کوم کوي صبر کار مه کوه هغوی د $50,000 وړاندیز رد کړی و خو د $50,000 وړاندیز ډېر فرق لري دا وخت به ډېر جالب وي کله چې دا وخت شروع شي څوک چې اول ځمکې ته راښکته شو هغه د $50,000 ګټونکی دی زه فکر نه کوم چې دا وړاندیز به دومره جذابه وي او وای دا لا نه دی شروع شوی اوس ما خدایا وخت نه دی شروع شوی دا تر ټولو عجیبه خبره خو دا ده چې تر اوسه لا وخت نه دی شروع شوی خو بیا هم یو کس بې دلیله د دایرې څخه ووتی دا هماغه لحظه ده چې ښکاره کوي چې ډېر خلک خپل د قسمت د عمله نه بلکې د غلطو پرېکړو د عمله یې بایلي په دې کار سره یې نه یوازې خپله هیڅ ترلاسه نه کړه بلکې نه نوي کسان یې نور هم بې دلیله د لوبې څخه وایستل نه دی شروع شوی اوس ما خدایا وخت نه دی شروع شوی دا خو راښکته شوه دې ته جایزه نشته ځکه وخت نه دی شروع شوی خو هغه راښکته شوه او نه ما وخت نه و شروع کړی او وای ما پیسې نه دي دا ځکه ګټلې وخت نه و شروع شوی
اوس ما خدایه نن نوي کسانو د 15 میلیونو ډالرو چانس بایلوي ټوله د دې د لاسه بخښنه غواړم خدا راښکته شوه د هغې ټیم هیڅ باور نه درلودو چې څوک دې خیانت وکړي دوی ټوله خفه شول چې دوی په لوبه کې نور ګډون نشي کولی خاص شپږم سټیج نه تاسو ټوله تللی شئ بخښنه غواړم هغه راښکته شوه تاسو ټوله ایستل شوي یاست بخښنه غواړم اخري لوبه ډېره سخته وه خو دا پاتې زر لوبغاړي د روان تکلیف په برابر هیڅ نه دي دوی د خپل بخت تر ټولو لویه سیالۍ کې ګډون ترلاسه کړو یو به د 15 میلیونو ډالرو ګټونکی شي خو له دې مخکې دوی باید په دې سیالۍ کې برخه واخلي او دا د یوټیوب ویډیو ده اوس تاسو کولی شئ دغه ویډیو له موږ سره په پښتو ژبه باندې وګورئ موږ ستاسو ته ټولو ته هیله کوو چې د مسټر بیس پښتو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ موږ د راتلونکي لوبې دپاره یو سربسته ښار جوړ کړی او یو شخصي ټاپو ورکوو موږ 15 میلیونو ډالره لویه جایزه لرو او زر لوبغاړي هم زه بالاخره دا فرصت لرم چې یو لوبغاړي ته پرمختګ ورکړم او د یوټیوب څخه مخکې ولاړ شم دومره چې تاسو هیڅکله نه وي لیدلي که ستاسو دغه زموږ ویډیو خوښه شوې نو د مسټر بیس پښتو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ډېر ژر به د دې ګیم پاتې برخې په خوږه پښتو ژبه باندې درته اپلوډ کو نو دا د یو وار بیا یادونه کوم که تاسو د بیسټ ګیم سره علاقه لرئ چې غواړئ ویې ګورئ نو راشئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته پر وخت در ورسیږي دا انتخابي لوبه و نه اصلي لوبه یعنی د دې 2000 کسانو څخه یوازې زر کسه انتخاب شو چې د بیس ګیمز په لومړۍ برخه کې ګډون وکړي د بیس ګیم لومړۍ برخه د سه شنبې په ورځ پر 8 بجو اپلوډ شي یا هم دلته تاسو ته په صفحې کې راځي د بیس ګیمز ډېرې په زړه پورې ویډیوګانې دي د لاسه یې مه ورکوئ په دې زرو کسانو کې به یوازې یو کس د 15 میلیونو ډالرو ګټونکی وي چې دا خوشقسمته کس به څوک وي هغه به په راتلونکي ویډیوګانو کې معلوم سي نو که غواړئ زموږ د راتلونکي ویډیو لیدونکي اوسئ نو سبسکرایب کول مه هېروئ تر راتلونکي ویډیو پر الله سپارم